د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. په جعفر اکسپرس باندې چې کومه المناکه حمله شوې، په دې کې دهشتګردو 155 مسافران یرغمال جوړ کړي وو. دې واقعې د پاکستان سکیورټي نظام، ریلوې حکام او د حکومتي قیادت ناکامي بېنقابه کړه. دومره منظمه حمله چې په کوم کې عام خلک د ګنټو پورې قید وو، د پاکستان دپاره نه صرف په قومي سطحې بلکې په عالمي سطحې هم د رسوایۍ باعث ګرځي. دغه واقعه د پاکستان انټي ټرریزم پالیسي او په ګورننس کې چې کومې خامۍ دي هغه په ګوته کوي. انټلیجنس ایجنسۍ په وخت د حملو قابو کولو کې ناکامه شوي، چې د کوم د وجې دهشتګرد په خلاص زړه خپل عملیات کوي. دې سره سره د پاکستان ریلوې ډېر ټایم نه بد انتظامۍ، لاپرواهۍ او کرپشن سره مخامخ دی. یو داسې ریلګاډی چې هغه دومره حساسو علاقو نه تېرېږي، په هغه ټرین کې د سکیورټي مناسب انتظام نه کول، دا د ریلوې حکام غټه ناکامي دی. حکومت خو همیشه مزمتي بیانونه وکي او څه وعدې وکي، خو د چا احتساب نه کوي. تر څو حقیقي اقدامات نه وي شوي، نو معاشي بدحالي، انتها پسندي او بیډ ګورننس به روان وي او دغه ټول ایلیمنټس دهشتګردۍ ته دوام ورکوي. دغسې حملې د پاکستان امیج په انټرنیشنل کمیونټي کې خرابوي او یو داسې میسج ورکوي چې په پاکستان کې خلک محفوظ نه دي او سکیورټي ادارې په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي. چې تر څو حقیقي احتساب او اصلاحات نه وي شوي، نو داسې واقعې به کیږي او ملک به نور هم د انتشار ښکار کیږي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.